د کندوز د یو شمېر مدني بنسټونو او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د ښې حکومتولۍ په تړاو د خبرو اترو ګډه غونډه ترسره شوه. په دې ناسته کې د ښې حکومتولۍ او د هغې پر ځانګړنو د بحث او خبرو ترڅنګ د ګډونوالو له لوري په ټولنه کې میشتو یو شمېر کسانو ته د ورپېښو ستونزو د حل په تړاو نظرونه وړاندې شول. چون په دغه غونډه کې د پوهنتون استادانو، د ټولنې فعال وګړي وو، یو تعداد روحانیون وو، د اداراتو، دولتي اداراتو کارمندانو، دې ترمنځ مشترک بحث وشو په ښې حکومتولۍ باندې، تر څو هغه عام ولس په حکومت باندې باوري شي او بالاخره نتیجه داسې ترلاسه کړو چې دغه کم واټنونه چې د ولس او د حکومت ترمنځ را پیدا کیږي یا رامنځته کیږي دا له منځه یوسو. این گفتمان ها و این ورکشاپ ها بی تاثیر نخواهد بود. اساتید و نخبه ها راه حل ارائه کردن، پیشنهادات مشخص به مسئولین داشتن که انشالله مسئولین محترم محلی با در نظر داشته این پیشنهادات ما مطمئن هستم که عمل میکنن و به خواهشات و توقعات جامعه که از طرف نخبگان این سرزمین ارائه میشه حتما انشالله به او توجه خواهد داشتن. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کندوز میډیوتیک په شمال ختیځ زون کې د یونما دفتر سره په ګډه همغږۍ د دغه ولایت د ځوانانو، مدني بنسټونو او ځایي چارواکو ترمنځ ورته ناستې ترسره کړې وې چې تر ډیره یې پایلې مثبتې وې.